اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن ایکسل باندې یو ویډیو جوړو. ایکسل سٹارټ الو لکه څنګه مونږ تاسو په ورډ کې کم څه کړلی شو، کم څه مو کول، لیټر شو، سی وي جوګه کریټ کولی شو، بوک، اپلیکیشن، ډاکومنټس، نور د څه دپاره هم چې یوز کېدل څه دپاره چې یوز کېدل مونږ تاسو په هغه کې ویډیو شارټ کټ ویډیو ځینې میبي لینتي هم وي، مونږ تاسو خپل په هغه کې ډیفینیشن هر څه کړي وو. نن راځو مونږ تاسو په ایکسل کې مونږ تاسو صرف دا د فارمولې دپاره یوز کوو. په دې کې به مونږ تاسو فارمولې نور فارمولې یوز کوو چې څنګه مونږ تاسو جمع، منفي، ملټیپلیکیشن، دا هر څه مونږ تاسو په دې کې لکه فارمولې یوز کولی شو. مونږ تاسو په دې کې چې څومره حساب کتاب دی مونږ تاسو ډېر په ایزي په اسان میتډ او په طریقې سره مونږ تاسو سالو کولی شو. راځو دلته مونږ تاسو سټارټ الو. زه ایکسل سټارټ الم. دا به کلوز کو، دا به کلوز کو، را به شو دلته مونږ تاسو د ایکسل سټارټ الو. مونږ تاسو ګورئ دا چې کوم فارمیټ د ده چې کوم کمانډز کوم ټولز دي دا هو به هو لکه څنګه په ورډ کې وو همغه شان دلته هم دي. او دلته مونږ داسې دا چې یوز کوو د مختلف قسم کې یوز کولی شو. او راځو دلته زه که نن یو ټیبل کریټ کړمه، یو څو فارمولې یوز کوم په هغې کې جمع، منفي، ضرب، تقسیم. دا نن په دې ویډیو کې فارمولې یوز کوم. او راځئ ما سره دا وګورئ تر اخره. ویډیو سکیپ کوئ مه او چې څنګه څومره پورې هم تاسو یې کتلی شئ هغومره به کوئ. اوس راځو دلته موږ انګلیش پیپر الو، انګلیش الو. یو بله کم میتھس پیپر الو او یو بله رالو بله د څه راوالو کمپیوټر، بله د کمپیوټر راوالو، بله بایو رالو او بله به د څه راوالو فزیکس به راوالو، فزیکس به راوالو. دا بس همدومره څه کافي دي. دا به راوالو دلته دې چې کوم دغه دا به سیم شي، دې ته به لږ ډیزاین ورکړو دومره بس دی. دلته به دې له به کلر چینج کړو، کلر به کوم کلر ورکړو، همدا کلر دا ټیک دی. دا به دې ځای به بولډ کړو. او راځو ته موږ سره دا پیپر شوي که دلته چیرې موږ داسې نیم ورکوو، نیم هم ورکولی شو. دلته به تاسو بیا که د سټوډنټس که نیم راوالئ او زه خیر ذات ته راوبیلوم چې تاسو بیا دغه ختم وي نیم سوري او یا نیم شو. دلته به علي سوري جان، دلته به خان او تاسو به نور که نیم هم ووایئ. په دې کې به د دې چې کومې مارکس دي دا به هم که تاسو دلته به ولګوئ، دلته 33 به کوئ، دلته به 32 کوئ، دلته به هم راوالئ 44 به کوئ، دلته به 45 به کوئ. مختلف نمبر به تاسو دلته ورکوئ. دلته مو چې ورکړو دا خو دلته ټول دغه دلته به تاسو ټوټل هم لیکلی شئ، تاسو ریزلټ هم لیکلی شئ، څه هم ورسره لیکئ. موږ تاسې راځو دلته ټوټل لیکو، ټوټل ما ولیکو. او دلته زه چې کومه د فارمولا یوز کوم، فارمولا دا به موږ تاسې ټول جمع کوو چې د دې د علي څومره مارکس دي، دې څومره مارکس دي. دلته به زه راشم، دلته به زه صرف یو دغه یوز کوم. که چېرته دلته کلیک وکړئ دلته راشئ، دلته هم یوز کولی شئ، فارمولا لیکلی شئ او دلته هم لیکلی شئ. خیر زه به یې دلته ولیکم، دلته به ایکول به کړم او سم به کړم.
سم چې ما دغه کو دا به ټیپ سره به ما سره سم راځي. سم په دې کې ګورئ تاسو یو سلیکټ کولی شئ او ټول یو ځای هم سلیکټ کولی شئ. زه راځم ټول یو ځای سلیکټ کوم ځکه په دې کې ماته څه دغه نشته. دلته راځم بریکټ چې ما کوم هلته بریکټ سټارټ شوی بریکټ ما آف کړو، ما کلوز مې کړو. دلته ما چې انټر کو، په انټر سره چې څومره مې دې مارکس وو که تاسو دا په دغه باندې سره چک کوئ کلکولیټر باندې هغه کوئ دې به دغومره مارکس راځي. دا موږ سره د جمع دپاره چې کومه فارموله وه او موږ راځو دلته ګورئ دغه رقم یو بل لاین کې یو څو نمبرې رالو چې تاسو کنفیوز کېږئ نه. فار ایګزامپل دلته راځو یو څو دغه راخلو 33 دلته به ولیکو 20 به ولیکو، دلته به هم یو څه دغه ولیکو، دلته به هم 22 ولیکو، دلته به 12 ولیکو، 12 به شي، دلته به 20 شي، دلته به هم یو څه دغه ولیکو، دلته به 4 شي چې څومره هم تاسو لیکلی شئ. راځو دلته موږ تاسو دلته فارموله یوز کوو. اوس موږ ته که منفي فارموله هلته خو موږ تاسو د جمع دپاره یوز کوو، دلته موږ د منفي دپاره یو فارموله یوز کوو. منفي کې تاسو به ایکول وکړئ، ایکول دا به ډایرکټ به دا که 33 باندې به کلیک وکړئ. اوس به راشئ دلته به د منفي اپشن تاسو چې کوم دغه دی دا به ډایل کړئ. دې سره دا چې دغه موږ تاسې 33 نه 20 منفي کوو، دلته به راشو په دې باندې به کلیک وکړو. چې دا مو کلیک وکړو ډایرکټ انټر کړئ. چې انټر یې کړئ تاسو سره به بالکل هغه فارموله اپلای شي. او لکه دلته بیا راشئ موږ تاسې منفي دغه کړه، دلته به تاسو د ضرب فارموله څنګه یوز کوئ، دلته به ډایرکټ ایکول ساین ډایل کړئ او دلته به راشئ د ضرب خیر موږ تاسو به داسې وکړو. دا انسا چې کومه ده دا به لږ ورکوټې کړو ځکه چې تاسو ته بیا څه پرابلم نه وي. را به شئ دلته به ایکول کوئ، دې باندې به کلیک وکړئ، را به شئ دلته ملټیپلیکیشن باندې به دغه وکړئ، ضرب باندې به دلته به دا وکړئ، ډایرکټ به انټر کړئ. چې انټر یې کړئ که موږ تاسو سره چې ضرب 2 شو، موږ تاسو سره ډایرکټ د 44 چې کوم انسر و موږ تاسو سره ډایرکټ موږ تاسو سره انسر دلته راغی. او دلته که راځو موږ تاسو تقسیم فارموله یوز کوو، تقسیم هم بالکل موږ تاسو به دا وکړو ایکول وکړو، دې باندې به کلیک وکړو، دلته به موږ تاسې تقسیم باندې دغه وکړو، تقسیم بیا به راشو تقسیم 4 باندې، تقسیم 4 چې شو موږ تاسو بالکل انټر وکړو. 20 که تاسو 20 په 4 باندې چې تقسیم کوئ ډیوایډ یې کوئ څومره به راځي، خو 5 راځي که نه، بالکل موږ تاسو سره 5 انسر راغی. او که بیا که دلته تاسو دلته لیکل کوئ څومره هم کوئ که نه، دلته تاسو خپل مارکس زیاتوئ کموئ او دلته خپل دغه فارموله صرف دغه ته ښیم چې بار فارموله بیا ما یوز کوئ. صرف دلته ته راځم فارموله دا خو نشي بل لږ زیات شو، بیا به وایي دومره پیپر کې دا دومره مارکس چا راوستي، دا د دې دغه شو. اوس راځو اوس دغه فارموله مونږ وایو چې په د نورو ټولو باندې اپلای شي. مونږ وایو چې دغه فارموله په ټولو باندې اپلای شي، صرف به دا ډرا کړو چې ډرا کړو او موږ تاسو سره اپلای شي. دا موږ تاسو سره د جمع او منفي او د ضرب تقسیم چې کوم فارمولې وي او بیسیکلی سټارټ چې کومې فارمولې وي هغه موږ تاسو ته وښوي. او راځو به بیا موږ تاسې په دغې کې ډېر زبردست اپشن دي، ډېر ښې فارمولې دي. په دې کې موږ تاسې یو ټیبل کریټ کولی شو، داسې فارم کریټ کولی شو چې موږ تاسو د ایډمیشن فارم دي، نور داسې آفس دپاره فارم دي، هر قسم فارم موږ تاسې په دې کې کریټ کولی شو. موږ سره پاتې شئ انشاءالله. په آینده کې به موږ تاسو له نورې ویډیو هم جوړوو. نو که چېرې تاسو په ذهن کې یو داسې کوېسچن یا داسې څه خبره راتلی شي، موږ ته صرف کمنټ پرېږدئ، موږ به تاسو سره په هغې دغه باندې ویډیو جوړوو. یا الله حافظ.